په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د زونو مهمو مسایلو په اړه تاسو سره یو څه خبرې ولرو. غواړم خپل پوښتنه په افغانستان کې د سولې پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپل طرح وړاندې کړه. تاسو دغه طرح څه ډول ارزوئ؟ First off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners. لومړی مننه چې زه مو دلته راوبللم ترڅو ستاسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پوښتنې په یو مهمه یا کلیدي موضوع پیل کړې چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو، سیمایي قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شوی دی. هغه سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟ دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي. فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي ترڅو دا وښیي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟ دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي، او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کیږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده. خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده. پوهیږو چې دې ټکي ته ډېر لومړیتوب ورکول کیږي، خو دا چې دوی ولې په کراتو په دې مسله تاکید کوي باید له هغوی وپوښتئ. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ، خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رای رامنځته شوی او د طالبانو سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی. اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟ که چیرې افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو، او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې که هغه نظامي وي او یا هم بله لار وي موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله ووسي، خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي. د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. لدې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي نو د امریکا بل اقدام به څه وي؟ دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم په اړه یې ډېرو معلوماتو ته ولاړ شم، خو دا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یوه ځایه د همکاریو شاهد وو، خو دا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتیني ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته او دا باید موږ ته ثابته کړي. پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیې، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلې کوي؟
مهمه ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پر روسي په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غني له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریځ په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي. روسیا له یوې نیمې لسیزې روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي او روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیا په لاسوهنې یا مداخلې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي؟ په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې زه پوهیږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلي چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی ترڅو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریه او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي. خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیا مستقیما په دې جګړه کې ښکېله شي نو افغانستان به په یوه دویمه سوریه بدل شي. روسیا نشي کولی په دې کې داخله شي تر کومې چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنه کړي او زه هیله مند یم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونه کړي. د نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟ پوهیږم چې سخت کال به د افغانستان لپاره د ننګونو او تاوتریخوالي ډک کال و، خو د راتلونکي لپاره زموږ هیله دا ده چې د سولې یو کال وشي. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولی شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولی شي په یو آرام او د سولې صمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم. Thank you. Tashakkur.